د احزاب مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 33مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 3 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ای پیغمبره له الله ویریږه او د کافرانو او منافقانو اطاعت مکوه. په حقیقت کې خو همغه الله پوه او د حکمت خاوند دی. د هغه خبرې پیروي وکړه چې ستاسو د رب له لوري تاسو وحی کیږي، یعنی قرآن. الله له هر هغه خبره با خبره دی چې تاسو کوي. پر الله توکل وکړه، هغه الله د وکالت لپاره کافی ده. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الله د چا په ګوګل کې دوه زړونه نه دي او نه هغه ستاسو هغه مېرمنې چې تاسو له هغو نه ظاهر کوي، یعنی مور ورته وایي ستاسو میندې ګرځولې دي، او نه ستاسو په خلو بللي زامن ستاسو حقيقي زامن ګرځولې دي. دا خو هغه خبرې دي چې تاسو له خپل خلو څخه راباسي، خو الله حق خبره کوي او همغه د سم لارې ښوونه کوي. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. په خلو بللی زامن د هغو خپل پلرونو ته په منسوبولو بولی. دا د الله په نزد زیات عادلانه خبره ده. او که تاسو ته معلومه نه وي چې د هغو پلرونه څوک دي، نو هغوی ستاسو دیني ورونه او ملګري دي. په ناپوهۍ سره که تاسو کومه خبره وکړئ، پر هغې باندې تاسو نه نیول کیږي، مګر په هغې خبرې باندې ارومرو نیونه شته چې تاسو له زړه نه د هغې اراده وکړئ. الله بخونکی او مهربان دی. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. بشک پیغمبر خود مؤمنانو لپاره د هغو خپل ځان ګران دی او د پیغمبر مېرمنې د هغو میندې دي، خو د الله د کتاب لمخې د عام مؤمنانو او مهاجرینو په پرتله خپلوان یو له بل زیات حقدار دي. البته که خپل ملګرو سره تاسو څه ښېګڼه کول غواړئ نو کولای شئ. دغه حکم په الهي کتاب کې لیکل شوی دی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ
عذابا أليما. او ای پیغمبره هغه ژمنه او پیمان په یاد ولره چې موږ له ټولو پیغمبرانو څخه اخیستی دی، له تا څخه هم او له نوح، ابراهیم، موسی او عیسی ابن مریم څخه هم له ټولو نه موږ په ښه ژمنه اخیستې ده، تر څو چې له رښتینو خلکو څخه د هغو پروردګار د هغوی د رښتینولۍ په باب پوښتنه وکړي، او د کافرانو لپاره خو هغه دردناک عذاب تیار کړی دی. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اے مؤمنانو د الله هغه پیرزوینه در پزړه کړی چې همدا اوس هغه پر تاسو کړی ده. کله چې لښکرو پر تاسو یرغل وکړ نو موږ په هغه یو سخت طوفان ولیږه او داسې پوځونه مو ولېږل چې تاسو په نظر نه راتلل. الله هغه هر څه لیدل چې تاسو په دې وخت کې کول. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. کله چې هغوی له پاسه او له لاندې پر تاسو یرغل وکړ، کله چې سترګې له ویرې ټیغې وختلې، زړونه ستوني ته راغلل او تاسو د الله په باب راز ګمانونه وکړل، په هغه وخت کې مؤمنان ښه وازمایل شول او سخت ولړزول شول. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. یاد کړه هغه وخت چې کله منافقان او ټول هغه خلکو چې د هغو په زړونو کې ناروغي و په ډاګه څرګنده وویل چې الله او د هغه پیغمبر چې له موږ سره کومې وعدې کړې وي هغه له غولونې څخه پرته نور څه نه وي. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا. کله چې له هغو نه یوې ډلې وویل چې ای د یثرب خلکو ستاسې لپاره نور د سایرېدو موقع نشته، بیرته وګرځئ. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. کله چې د هغوی وی ډلې په دې وینا سره له پیغمبر نه د رخصت غوښتنه کوله چې زمون کورونه تر خطر لاندې دي، په داسې حال کې چې هغه تر خطر لاندې نو، په اصل کې هغوی غوښتل د جنگ له محاذ نه وتښتي. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. که د ښار له اطرافونو دښمن راننوتلي وای او په هغه وخت کې هغو ته د فتنې په لوري بلنه ورکړای شوې وای نو دوی به پکې ځان غورځولی وو او ګرانه وه چې دوی د فتنې په شریکېدو کې څه د رنګ دریغ کړی وای. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا. دغه خلکو له دینه مخکې له الله سره ژمنه کړې وه چې دوی به شان نه اړوي او له الله سره د شوې وعدې پوښتنه خو ارومرو کېدونکې وه. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. ای پیغمبره دوی ته وایه که تاسې له مرګ یا وژل کېدو نه وتښتئ نو دغه تېښته به ستاسې لپاره هیڅ ګټه رسوونکې نه وي. له هغه وروسته د ژوند د خوندونو اخیستلو ډېر لږ فرصت به تاسې ته در په برخه شي. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من
نصيرا دوی ته وایي چې څوک دی چې تاسو له الله نه ژغورلای شي که هغه تاسو ته ضرر رسول وغواړي او څوک د هغه د رحمت مخه نیولای شي که هغه پر تاسو مهرباني کول وغواړي د الله په مقابل کې خود دغه خلک کوم ملاتړ او مرستندوی نشي نیتلای. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. الله لتاسنا هغه کسان خپیژني چې د جنگ په کار کې خندونه چونکي دي او خپل اورونو ته وایي چې راشي زمونږ خواته او دوی په جنگ کې برخه نه اخلي مگر تش په نامه. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. چې له تاسو سره په ملګرتیا کولو کې سخت بخیلان دي که د خطر وخت راشي نو تاسو په داسې شان د سترګو مردکی اړوي لکه چې پر کوم چا باندې د زنکدن بي سي دي خوري او کله چې خطر تیر شي نو همدغه کسان د ګټو په هرڅ کې د تیرو ژبو سره ستا هر کلی ته راځي. دوی هیڅ کله ایمان نه دی راوړی له همدې عمله الله د دوی ټول عملونه ضایع کړل او د دې کار کول د الله لپاره ډیر آسان دي. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. دوی انګيري چې يرغلګر لا تر اوسه پورې نه دي تللي او که هغوی بیا يرغل وکړي نو دوی زړه غواړي چې په هغه فرصت کې دوی چیرته په بیدیا کې د کلیو د خلکو په منځ کې ووسي او له همغه ځایه ستاسې د حالاتو پوښتنې وکړي. بیا هم که دوی ستاسې په منځ کې پاتې وي نو په جګړه کې به بیخي لږ برخه واخلي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. په حقیقت کې ستاسو لپاره د الله په پیغمبر کې د نیکی او خورا غوره نمونه و د هر هغه چا لپاره چې د الله او د آخرت د ورځې هیله من وي او الله ډیر یادوي هغوی. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. او د ریښتینو مؤمنانو حال په هغه وخت کې دا چې کله هغوی يرغلګر ولیدل نو ویل چې دا همغه څه دي چې الله او د هغه پیغمبر له موږ سره د هغه وعده کړې و. د الله او د هغه د پیغمبر خبره بیخي رښتیا و. دغه پیښې د هغو ایمان او اطاعت لا زیات کړل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. لمؤمنانو څخه داسې کسان شته چې هغوی له الله سره کړې ژمنه رښتیا کړې ده. له هغونه چا خپل نظر پوره کړ او څوک د وخت راتلو ته انتظار باسي. هغوی په خپل کړنلاره کې هیڅ تبدیلی را نه وستله.
دا هرڅه د دې لپاره وشول ترڅو چې الله صادقانو ته د هغو د صداقت مکافات ورکړي او منافقانو ته کې خوښه شي سزا ورکړي او کې خوښه شي نو د هغو توبه قبول کړي. بشک الله بخونکی او مهربان دی. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. الله د کافرانو مخ واړاو هغوی له کومې ګټې ترلاسه کولو پرته د خپلو زړونو له تاو سره همداسې بیرته ستانه شول او د مؤمنانو لخوا هماغه الله د جنګېدو لپاره کافي شو. الله ډېر زورور او برلاسی دی. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. او له اهل کتابونه چې کوم کسانو د دغو يرغلګرو ملګرتیا کړې وه الله د هغو له کلاګانو څخه هغوی راکوز کړل او د هغو په زړونو کې داسې ویره واچوله چې نن تاسې له هغو نه یوه ډله وژنئ او بله ډله بندي کوئ. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. تاسې د هغو د ځمکې او د هغو د کورونو او د هغو د مالونو وارثانو ګرځولئ او هغه سیمه یې تاسې ته درکړه چې تاسې هغه هیڅکله تر پښو لاندې نه وکړئ. الله په هر څه باندې قادر دی. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ای پیغمبره خپل میرمنو ته ووایه که تاسې دنیا او د هغې ښکلا غواړئ نو راشئ چې زه تاسې ته څه درکړم او په ښه وضعیت سره مو رخصت یې کړم. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. او که تاسې الله او د هغه پیغمبر او د آخرت کور غواړئ نو پوهیږئ چې له تاسې نه چې څوک نیکوکاري دي الله د هغو لپاره لوی اجر تهیه کړی دی. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ای د پیغمبر میرمنو له تاسې نه چې څوک د څرګندې فحشا د حرکت مرتکب شي هغې ته به 2 چنده سزا ورکړی شي. د الله لپاره دا ډیر آسانه کار دی. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ولتاسې نه چې څوک د الله او د هغه د پیغمبر امر ته غاړه کیږدي او نیک عمل وکړي هغې ته به موږ 2 چنده اجر ورکړو او موږ د هغې لپاره غوره روزي تهیه کړې ده. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ای د پیغمبر میرمنو تاسې د عامو میرمنو غوندې نه یئ که تاسې له الله نه ویریدونکي یئ نو په داسې لهجه خبرې مه کوئ چې د زړه په خرابوالي اخته کوم سړی نامشروع تمه پیدا کړي بلکې سمې غوره خبرې کوئ.
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. په خپل کورونو کې میشتي اوسئ او د تیر جاهلی دور غوندې سنگار کړي به ستر مګرځي لمونځ قائم کړئ زکات ورکړئ او د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړئ. الله خدا غواړي چې له تاسو نبوي کورنۍ څخه ناپاکي ایسته کړي او تاسو په پوره ډول سره ستر کړي. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. یاد لري د الله آیاتونه او د حکمت هغه خبرې چې ستاسو په کورونو کې اورول کیږي. بشک الله په اسرار او په او با خبره ده. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بشک مسلمانان نارینه او مسلمانانی خځې نارینه مؤمنان او خځې مؤمنانی اطاعت کوونکي نارینه او اطاعت کوونکي خځې رښتینی نارینه او رښتینی خځې صابر نارینه او صابرې خځې تواضع کوونکي نارینه او تواضع کوونکي خځې خیرات ورکوونکي نارینه او خیرات ورکوونکي خځې روزه لرونکي نارینه او روزه لرونکي خځې پاکلمنی نارینه او پاکلمنې خځې او هغه نارینه چې د خدای ذکر زیات کوي او هغه خځې چې د خدای ذکر زیات کوي خدای دغه ټول ته بخنه او لویه بدله برابر کړی ده. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هیڅ یو مؤمن او هیڅ یو مؤمنه دا حق نه لري چې کله الله او د هغه پیغمبر د کومې معاملې فیصله وکړي نو بیا هغه ته په خپل د خپل هغه معاملې د فیصله کولو اختیار حاصل وشي. او څوک چې الله او د هغه پیغمبر نه سرغړاوي وکړي نو هغه په څرګنده گمراهۍ کې وغورځي. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. ای پیغمبره هغه وخت در یاد کړه چې تا هغه چاته چې پر هغه باندې الله او تعالی ورینه کړي و ویل چې خپل میرمن مپریږده او له الله نه ویریږه. په هغه وخت تا په خپل زړه کې هغه خبره پټه کړې و چې الله د هغه ښکارا کول غوښتل. ته له خلکو نه ویریدلې په داسې حال کې چې الله د دې زیات حقدار دی چې ته ورڅخه ویریږي. بیا کله چې زید له هغه نه خپل حاجت پوره کړ نو موږ هغه طلاق شوی میرمن تا ته په نکاح کړه
ترڅو چې پر مؤمنانو د خپل په خله بللیو زامنو د میرمنو په باب څه پاتې نشي کله چې هغوی تر خپل حاجت پوره کړی وي او د الله حکم خو باید عملی شوی وای. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. پر پیغمبر باندې په داسې یو کار کې څه بندیز نشته چې الله د هغه لپاره ټاکلی وي. د الله همدا کړنلاره د ټولو هغو پیغمبرانو په باب راغلې ده چې پخوا تیر شوي دي او د الله حکم یوه غوڅه سرته رسول شوې پرېکړه وي. دا د الله کړنلاره ده د هغو خلکو لپاره چې د الله پیغامونه رسوي او له همغه څخه ویریږي او له یو خدای پرته له بل هیڅ نه نه ویریږي او د محاسبې لپاره هم دا الله کافي ده. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اے خلکو محمد ستاسو له نارینه‌و څخه د هیڅ پلار نه دی مګر هغه د الله پیغمبر او خاتم النبیین دی او الله د هر شي علم لرونکی دی. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اے مؤمنانو الله ډیر ډیر یادوي. وسبحوه بكرة وأصيلا. او سهار او ماښام د هغه تسبیح کوونکی اوسئ. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هماغه ذات چې پر تاسو رحمت کوي او د هغه پرښتې تاسو لپاره د رحمت دعا کوي ترڅو چې هغه تاسو له تیارونو رڼا ته راوباسي. هغه پر مؤمنانو ډیر مهربان دی. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. په کومه ورځ چې هغوی له هغه سره یو ځای شي د هغو هرکلی به په سلام سره وي او د هغو لپاره الله د عزت اجر برابر کړی دی. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ای پیغمبره مونږ ته په داسې شان لېږلی چې شاهد او زیری ورکوونکی او ویرونکی او د الله په اجازه د هغه لوري ته بلونکی او بله ډیوه مو وګرځولې. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. زیری ورکړه هو خلکو ته چې پرته ایمان راوړی دی چې د هغو لپاره د الله لخوا لوی فضل دی. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. او هیڅ کله د کافرانو او منافقانو تر اغیزې لاندې مه راځه. د هغو د ضرر رسولو هیڅ پروا مه کوه او پر الله باندې توکل وکړه. هماغه الله د دې لپاره کافي دی چې انسان خپل چارې هغه ته وسپاري. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ای مؤمنانو کله چې تاسو له مؤمنو ښځو سره نکاح وکړئ او بیا هغو ته له لاس ورولو مخکې طلاق ورکړئ
نو ستاسو له خوا پر هغوی څه عدت لازم نه دی چې د هغه د پوره کولو تاسو غوښتنه وکړئ شي. له دې کبله هغو ته څه مال ورکړئ او په ښه توګه رخصت کړئ. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ای پیغمبره موږ ستاسو لپاره ستا هغه مېرمنې حلالې کړې دي چې تا د هغو مهر ادا کړی دی او هغه ښځې چې د الله له درکړای شوو وینځو نه ستا تر ملکیت لاندې راشي او ستا هغه د ترو لونې د ترور لونې د ماما لونې د توړۍ لونې چې هغوی له تا سره هجرت کړی دی او هغه مؤمنه ښځه چې هغې خپل ځان د پیغمبر لپاره سپارلی وي که پیغمبر له هغې سره نکاح کول وغواړي. دا رعایت په ځانګړي ډول ستا لپاره دی د نورو مؤمنانو لپاره نشته. مونږ ته معلومه ده چې مونږ پر عامو مؤمنانو د هغو د مېرمنو او وینځو په باب کوم حدود وضع کړي. ته مو له دغو حدودو نه د دې لپاره مستثنا کړی تر څو چې پر تا باندې څه سختي نه وي او الله بخونکی او مهربان دی. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. تا ته واک درکول کیږي چې له خپلو مېرمنو څخه چې د چا ته خوښه شي له ځانه یې بیله کړي، چا ته دې چې خوښه شي له خپل ځان سره یې وساتي او چا ته دې چې خوښه شي له بیلولو نه وروسته یې ځان ته راوبلي. په دې باب پر تا باندې هیڅ تکلیف نشته. په دې ډول زیاته هیلهمندي ده چې د هغو د خوشحالتیا سبب شي او هغوی غمجنې ونه اوسي او هر څه چې ته هغو ته ورکړې په هغه باندې هغوی ټولې راضي شي. الله پوهیږي په هغه څه چې ستاسو په زړونو کې دي او الله پوهیدونکی او د زغم خاوند دی. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. لدې ورسته ستاله پر نورې خځې روان نه دي او نه د دې اجازه ده چې د دوی په ځای نورې خځې راولي اگر که د هغو ښکلا ستا هر څومره خوښه وي. البته د وینځو درته اجازه ده. الله په هر شي باندې څارونکی دی. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن
وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. ای مؤمنانو د پیغمبر کورونو ته به اجازه مننه وزي مو د خوراک په وخت کې غلي کتون کې اوسئ خو که تاسو خوراک ته وبلل شئ نو ارومرو راشئ خو کله چې خواړه وخورئ نو خوار شئ په خبرو کولو مه بوختیږئ ستاسو دغه حرکتونه پیغمبر ته تکلیف ورکوي خو هغه د حیا له عمله څه نه وایي او الله د حق خبرې په بیان شرم نه کوي د پیغمبر له میرمنو څخه که تاسو څه غواړئ نو د پردې تر شا یې وغواړئ دا ستاسو او د هغو د زړونو د سپېڅلتیا لپاره ډیره مناسبه کړنلاره ده ستاسو لپاره دا هیڅ کله روا نه ده چې د الله پیغمبر ته تکلیف ورکړي او نه دا روا ده چې له هغه نه وروسته د هغه له میرمنو سره نکاح وکړي دا د الله په نزد ډیره ستره ګناه ده. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. تاسو که څه خبره ښکاره کړئ یا یې پټه کړئ الله ته د هرې خبرې علم دی. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. د پیغمبر د میرمنو لپاره په دې کې هیڅ باک نشته چې د هغو پلرونه د هغو زامن د هغو ورونه د هغو ورونه د هغو خوریونه د هغو انډیوالانې ښځې او د هغو وینځي چې دوی د هغوی مالکان شوي دي کورونو ته ورشي. ای ښځو تاسو باید د الله له نافرمانۍ نه ډډه وکړئ الله په هر څه باندې شاهد ناظر دی. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله او د هغه پرختي پر پیغمبر باندې درود وایي. ای مؤمنانو تاسو هم پر هغه درود او سلام وایي. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. کوم خلک چې الله او د هغه پیغمبر ته اذیت رسوي پر هغه باندې په دنیا او آخرت کې الله لعنت کړی دی او د هغو لپاره رسوا کوونکی عذاب تیار کړی دی. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. او کوم کسان چې مؤمنو نارینه او ښځو ته بې ګناه اذیت رسوي هغوی دی غټ بهتان او ښکاره ګناه پیټه پر خپلو اوږو اخیستی دی. د احزاب مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 33مه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 3 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 950 آیت څخه اورئ. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ای پیغمبر خپل میرمنو او لونو او د مؤمنانو ښځو ته وایي چې پر خپل ځان باندې د خپل ټکریو پلوونه خوار کړي. دا ډیره مناسبه کړنچاره ده ترڅو چې هغوی وپېژندلی شي او نه ځورولی شي. الله تعالی بخښونکی او مهربان دی. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض
والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. که منافقان او هغه خلک چې د هغو په زړونو کې فساد دی او هغه کسان چې په مدینه کې د احساس پارونکو افواهاتو خپرونکي دي له خپلو حرکتونو څخه لاس وانخلي نو موږ به د هغو په خلاف مبارزې لپاره تاره پاڅو بیا به هغوی په دې ښار کې په ډیره مشکله ستا تر څنګه واوسېدای شي. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. پر هغو بل هر خوا د لعنت ورخت وي هر چیرته چې ومندل شي وبنیول شي او په بده توګه به ووژل شي. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. دا د الله کړن لار ده چې دغه خلکو په باب له پخوانه را روانه ده او ته به د الله په کړن لار کې هیڅ تبدیلی ونه مومي. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. خلق لتانه پوښتنه کوي چې د قیامت ساعت به کله راشي وایه د هغه علم خو یوازې الله ته دی ته څه خبرې ښایي چې هغه ډیر را نږدې شوی وي. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. په هر حال دا یقیني خبره ده چې الله پر کافرانو لعنت کړی دی او د هغو لپاره لمبه شوی اور تیار کړی دی چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره اوسي کوم ملاتړ او مرستندوی به ونه مومي. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. په کومه ورځ چې د هغو مخونه په اور باندې واړول شي په هغه وخت به هغوی وایي چې کاشکې موږ د الله او پیغمبر اطاعت کړی وای. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. او بوای ای زمون پروردگار موږ د خپل سردارانو او خپل مشرانو اطاعت وکړو او هغوی موږ له سمې لارې نه بېلارې کړو. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ای پروردگار هغو ته 2 چنده عذاب ورکړه او پر هغو سخت لعنت وکړه. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ای مؤمنانو د هغو خلکو په شان مکیږي چې هغوی موسی ته اذیتونه رسولي بیا الله د هغوی له جوړ کړیو خبرونه هغه ته براءت ورکړ او هغه د الله په وړاندې عزتمند. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ای مؤمنانو له الله نه ویریږئ او سم خبره کوئ. الله به ستاسو عملونه سم کړي او ستاسو له ګناهونو څخه به در تیر شي. هر څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړي هغه لوی بریالیتوب ترلاسه کړ. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. مونږ چې دغه امانت اسمانونو زمکه او غرونو ته وړاندې کړ نو هغوی پورته کولو ته تیار نشول او ورڅخه ویریدل خو انسان هغه پورته کړ بشکه هغه غټ ظالم او جاهل دی.
ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. د امانت دغه پیټي پورته کولو لازمي نتیجه دا ده چې الله منافق نارینو او منافق خځو او مشرک نارینو او مشرک خځو ته سزا ورکړي او د مؤمنو نارینو او مؤمنو خځو توبه قبول کړي. الله بخونکی او رحم لرونکی دی.